بسم الله الرحمن الرحیم. زړه ساتنه او زړه پالنه. لیکوال او ویناوال عمر خالد. د لیکوال سریزه. دغه کتاب د هغو غونډو مجموعه ده چې څو کاله وړاندې مې په قاهره کې د شیخ محمود حسري په جومات کې په لاره اچولې وې. د دغه سریزې د لیکلو پر مهال ټولو هغو یادونو پر سر اخیستی یم چې زما ټول احساسات یې راپارولي دي. همدا اوس مې ټول هغه څه د سترګو په وړاندې ولاړ دي چې د دغو غونډو د جوړولو پر مهال مې په ذهن او فکر کې د تلپاتې یادونو په څیر انځور شوي دي. هغه یوازې درسي غونډې نه وي، بلکې هغه ځوانمردانه حماسې وي چې یوازې او یوازې د الله جل جلاله د رضا لپاره د ورورګلوۍ له عواطفو او د ایمان له رڼا او ګرما ډکې وي. ګرانه لوستونکې، درځه چې د حسري جومات ته دې بوځم، ترڅو په هغه ځای کې چې موږ د زړونو د اصلاح غونډې کړې دي یو څو شېبې سره تېرې کړو. دغه جومات د مصر د قاریانو شیخ یعنی محمود خلیل حسري رحمت الله علیه جوړ کړی دی، چې د ښار د یوې ښکلې او وروسته پاتې سیمې ترمنځ موقعیت لري او د ښکلې ماڼیو او ساده کورونو ترمنځ د یوې پولې په بڼه ښکاري. د جومات مسؤلیت د شیخ حسري د محترمې لور او زما د دوهمې مور حاجیانه یاسمین حسري په غاړه دی. دا یو کوچنی جومات دی چې یوازې پکې 200 کسان لمونځ کوونکي ځایېدلی شي. موږ خپلې غونډې په همدغه چاپیریال کې پیل کړې چې د بحثونو بشپړه ټولګه یې همدا اوس ستاسو په لاسونو کې ده. په دې غونډو کې الله جل جلاله د خپل فضل او کرم په وجه زموږ غږ تر زرګونو کسانو پورې ورساوه. له بېلابېلو سیمو څخه ځوانانو په دې غونډو کې ګډون وکړ، ان تر دې چې په یوه اونۍ کې د هغوی شمیر تر 1500 کسانو پورې ورسید. د هغوی پاکې او نوراني څېرې چې د ښې راتلونکي لپاره له هیلو او امیدونو څخه ډکې وې همدا اوس زما د سترګو په وړاندې ولاړې دي. هغوی زرګونه کسان وو چې څېرې یې لا هم زما په زړه پاتې دي. هغه زرګونه کسان به چې زما په وړاندې کېناستل، نو ماته به داسې احساس را پیدا شو چې الله پاک جل جلاله ما د هغوی لپاره په خبرو راولي. هر اونۍ به ما داسې احساسوله چې زرګونه فرښتې رانه چاپېره دي او زه یې ښکلې څېرې په څرګنده توګه په حسري جومات او شاوخوا سیمه کې وینم. ما د هغوی په څېرو کې له خپلو بندګانو سره د الله جل جلاله د مینې او محبت نښې نښانې په څرګنده توګه لیدلې. ښایي تاسو ته دا پوښتنه پیدا سوې وي چې حسري جومات د 200 کسانو لپاره و، نو دا 1500 کسان څنګه په هغو کې ځای شول؟ ستاسې د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په هغه سیمه کې د کلیو، کورونو، اپارتمانونو او فابریکې خاوندانو په یو عجیبه کار لاس پورې کړ. ټولو خلکو د خپلو کورونو او ودانیو بامونه د زرګونو کسانو د کېناستو لپاره فرش کړه او ډېره په زړه پورې خلا دا وه چې هر چا به د خپل کور په دروازې لیکلي وو د ښځو لپاره د کېناستو ځای او یا هم د نرانو لپاره د کېناستو ځای. بل پلو په سیمه کې فابریکې او موټر پلورنځي وو. موږ به لیدل چې د غونډو په ورځو کې به د هغو خاوندانو خپل موټرونه او ماشینونه بل ځای ته لېږدول ترڅو خپل پلورنځي او فابریکې جومات ته په واک کې ورکړي. په سیمه کې ډېر د تعجب ځای دا هم و چې د هوټلونو خاوندانو به هم د غونډې په ورځ د خپلو هوټلونو په دروازو د رخصتۍ اعلانونه ځوړندول او پر هغو به یې داسې لیکلي وو: د پنجشنبې ورځ رخصت ده. دا کار هغوی د زرګونو کسانو د کېناستو لپاره د ځای موندلو په موخه ترسره کاوه. زه په سیمه کې د هغو کسانو زحمتونه هم نشم هیرولی چې د خلکو د کېناستو لپاره د ځای پیدا کولو په موخه به یې د شاوخوا باغونو په پاکولو کې خوارۍ ګاللې. دا هم د تعجب او نه هیرېدو وړ وه چې یو شمېر کسانو به د بیانونو د اورېدو په موخه خلکو ته په خپلو کورونو کې د کېناستو ځای ورکاوه. په دې توګه د غونډې له پیلېدو یوه ورځ وړاندې لسګونه ځوانانو د سیمې د پاکولو او چمتو کولو لپاره په نه ستړي کېدونکي منډو تړو هغه ځای چې له څو سوو کسانو څخه زیات پکې نه ځایېدل د 1500 کسانو د کېناستو لپاره چمتو کړ. له مشهورو او پیژندل شویو کورنیو څخه نجونو او هلکانو خپل کارونه او پوهنتونونه پرېښودل او په بیړه یې د حسري جومات ته ځانونه رسول. هلته د انسانیت او ورورولۍ ډېر په زړه پورې چاپېریال رامنځته شوی و. یو چا به ځایونه جارو کول، بل به فرشونه غوړول، بل به د موټرونو لارښوونه کوله. په دې توګه هغوی په خپلو دغه کړنو سره د الله پاک جل جلاله له رضا او خوښۍ پرته بل څه نه غوښتل. هغوی به دا کارونه په دومره اخلاص، صداقت او میړانې سره ترسره کول چې په لیدو به یې له سترګو اوښکې ورېدلې. میرمن یاسمین حسري به هم د هغوی په منځ کې په خپلو هڅو بوخته وه.
فرشونه به یې په اوږه راوړل او بیا به یې په بیړه بیړه هوارول. هغې په خپل کار کې دومره اخلاص شود چې تا به ویل کومه 20 کلنه پیغله ده او هر څه ته د زړه له زوره اوږه ورکوي. ما به چې د هغې دغه احسان او نیکي ولیده، د زړه له تله به مې ورته دعا راووته. دا ټول کارونه د هغې وینا لپاره ترسره کېدل چې الله جل جلاله به ماته راښولې او ماته به یې د هغو د بیان توان راکاوه. هماغه ویناوې چې الله جل جلاله ماته راښولې دي، هغه مې لومړی په هماغه غونډو کې بیان کړې چې په حضري جومات کې به د زرګونو ځوانانو د اخلاص په مټ جوړېدې، او بیا مې په همدغه ټولګه کې سره راټولې او دا دې ستاسو په مخ کې یېږدم. هغه مې د عمر ډېر په زړه پورې وخت او ډېر په زړه پورې ژوند و. خدای جل جلاله خبر چې بیا به تکرار شي او که نه. کله ما نه څوک د هغو ورځو د موفقیت پوښتنه وکړي، نو زه به په ځواب کې ورته ووایم چې د هغو ورځو د بریا راز یوازې په اخلاص کې دی. د ځوانو هلکانو او انجونو اخلاص، د ګډون کوونکو اخلاص، د میرمن یاسمین اخلاص. زه له خدای نه دا غوښتنه کوم چې ما بیا هم له هغوی ټولو سره یو ځای کړي. ګرانه لوستونکیه، باور وکړه د دغې سریزې د لیکلو پر مهال راته هماغه مخلص ځوانان را یاد شول او خپلې اوښکې مې تم نه شوی کړی. دا د زړونو د اصلاح لړۍ ده. له ستر څښتن تعالی جل جلاله څخه درته سوال کوم چې ته یې هم داسې ولولې لکه له موږ سره چې په حضري جومات کې ناست وې او ستا زړه ته هماغه څه ورسوي چې په حضري جومات کې د خلکو تر زړونو ورسول. لوی رب لوی مرسته کوونکی دی. عمر خالد.